الله وایي تاسو په ځمکه هر شی پیدا کړي. د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د کندوز امنیه قومندانۍ کارکوونکو ته د قرآن عظیم الشان د ترجمې او تفسیر پیل شوې لړۍ نن د یوې پرفضیلته غونډې په ترڅ کې پای ته ورسېده. د قرآن عظیم الشان د ختم په دغو مراسمو کې علماو د قرآن کریم د تفسیر او ختم پر ارزښت او فضیلت خبرې وکړې. د کندوز امنیه قومندانۍ چارواکو په خبره د تفسیر دغې لړۍ 2 میاشتې دوام وکړ چې د جیدو علماو لخوا د ترجمې یا د لړۍ پر مخ بیوړل شوه. نن د کندوز ولایت امنیه قومندانۍ کې د قرآن عظیم الشان تفسیر ختم سو چې په دې تفسیر په جریان کې ټولو لوړ رتبه مسؤلین حضور درلوده او آخري ختم او دعایته د 211 عمري قلي اردو معاون صاحب او د امر معروف رئیس صاحب او دغسې نور ډېرو لوړ رتبه مسؤلین پکې شرکت کړی و. په خیر په عافیت باندې سرته ورسېدله او دې ترجمې د موږ په ټولو کارمندانو باندې ډېر مثبت تاثیر وکړ او ډېر مثبت تاثیر و ځکه قرآن عظیم الشان خاصي یو عظیم کتاب ده خو په رمضان مبارک کې بیا چې د درس وشي نو د موږ ټول مجاهدین او مسؤلین ترې خوشحاله شول په دې درس باندې. ورته مهال یو شمېر هغو کسانو چې د تفسیر په دغه لړۍ کې ګډون کړی و د ختم ترسروي په برخه کې د مسؤلینو هڅې وستایلې. موږ ته بیانات وسو. موږ غواړو د خپل مشرانو نه خصوصا د امارت اسلامي مشرتابه نه او همدغه راز نور مسؤلین نه چې هر وخت په هر زمان کې دغسې درسونه او دغسې ترجمې او اسلامي د عقاید د مسلمانانو د اصلاح لپاره موږ ته جوړې کړي او موږ انشاءالله په شوق او ذوق سره ټول ورته آماده یو کینو. زموږ فکري زموږ عقیدتي او زموږ سیاسي اړخونه دلته په دې دوره تفسیر کې زده کړل او موږ ته یې راوښودل نو ټولو مشرانو نه راضي یو الحمدلله. د قرآن کریم ختم ستر فضیلت لري چې انسان ته دنیوي او اخروي برکتونه ورکوي. مسلمان باید د قرآن کریم سره مینه ولري، هغه ولولي، حفظ یې وکړي، معنا او تفسیر ته یې متوجه شي او د ژوند عملي برخه یې وګرځوي.